د شپې داستان. واکمن او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمي ورور د پردی په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. ما او ماریا له ډېر بحث وروسته د ښار پر لویو لارو چکر وواهه. ټولې ښځې ښکلې وې. ماریا ته مې وویل، آیا تا ته هم د ښار ټولې ښځې ښکلې ښکاري که یوازې ما ته داسې برېښي؟ هغې وویل، هو ښکلې دي. یوه شېبه یو له بل سره هېڅ ونه غږېدو. له دې سره سره مې غوښتل را سره پاتې شي. ورته ومې ویل، راځه غرمنۍ به د سیلسټ په هوټل کې وخورو. هغې هم همدا غوښتل، خو یو بل ځای کار لاره. زموږ د ودانۍ تر څنګ مې ورسره مخه ښه وکړه. په ځیر ځیر یې راوکتل. ویې ویل، آیا نه پوښتې چې څه کار لرم؟ روښانه خبره وه، غوښتل یې د کار په اړه ترې وپوښتم، خو ما په دې اړه فکر نه و کړی او اوس داسې څرګندېده چې شکایت کوي. بیا یې هم زما سړی څېرې ته وخندل او د دې لپاره چې خوله زما خولې ته رانږدې کړي ټول بدن یې راړنګ شو. د هغې له ښکلولو وروسته زه د سیلسټ میلمستون ته یوازې لاړم. ما غرمنۍ وخوړله. یوه نااشنا په ونه ټیټه میرمن میلمستون ته رادننه شوه. له ما یې وپوښتل، آیا له تاسو سره په یوه میز کېناستلی شم؟ روښانه خبره وه چې کېناستی شوی. پلن او غوښن مخ یې لاره، کټ مټ د خامې مڼې په څېر. ځلانده سترګې وې او خورا چابکه ښکارېده. په لاره کږه وګتله لکه په نري سیم چې روانه وي. بنیان یې ویسته او د خوړو لیست او تر څنګ لیکل شوې بیې یې په زور او زیر له نظره تېرې کړې. سیلسټ ته یې آواز وکړ او په آمرانه انداز یې خواړه ترې وغوښتل. هغه د خوړو په تمه وه. د بکس ځنځیر یې پرانست او سپینه پاڼه او یو قلم یې راویست. د خوړو پیسې یې مخکې له مخکې وشمېرلې او له ټیپ یا بخششي سره یې خپلې مخې ته کېښودې. خواړه یې ورته راوړل. ژر ژر یې وخوړل. د نورو خوړو په تمه وه. بیا یې له خپل بکس څخه یو شین قلم او یوه مجله چې د یوې اونیزې خپرونې اعلان پکې شوی و راویست. په ډېر دقت یې د یوې خپرونې د خپراوي نیټه تر سترګو تېره کړه. مجله تر 2 مخو زیاته نه وه. د ډوډۍ خوړلو پر مهال یې هم ټوله مجله له نظره تېره کړه. ما ډوډۍ خوړلې وه، خو هغې لا تر اوسه مجله په خورا مینه لوستله. بیا پاڅېده، جاکټ یې په چټکۍ سره واغوست او لاړه. ما بل کار نه لاره. له میلمستونه ووتم او ورپسې شوم. بې له دې چې شاته را وګوري یا له پیاده رو په بله شي، په ډېرې مېړانې سره مخ په وړاندې روانه وه. آخر مې له نظره ورکه شوه او زه را وګرځېدم. ډېره عجیبه مېرمن وه، خو ډېر ژر مې هېره هم شوه. د وره تر مخ مې بوډا اسلامانو ولید. دواړه خونې ته دننه شوم. هغه وویل چې سپی یې خامخا ورک شوی دی، ځکه چې د ورکو شویو سپیو په مرکز کې هم ونه موند. د دغه مرکز کارکوونکي ورته ویلي و چې شاید موټر وهلی وي او هیله یې ترې کړې وه چې دا خبره تر پولیسو ورسوي.
خو هغوی دا هم ورته ویلي وو چې پولیس تر دې نور مهم کارونه هم لري او په دې خبرو پسې سر نه ګرځوي. هره ورځ په لسګونو کوڅه ډب سپي تر ګاډو لاندې کیږي. سلامانو ته مې وویل ته باید یو بل سپی پیدا کړې. خو هغه یادونه وکړه چې له هغه سپي سره یې عادت کړی و. ما په چپرکټ پلته یې ووهلې او سلامانو د میز تر څنګ پر څوکۍ ماته مخامخ کېناست. دواړه لاسونه یې پر زنګنو ایښي وو. وړینه خولۍ یې پر سر وه او خبرې یې تر ژړو بریتو لاندې ژولې. زړه یې راتنګ کړ. خو بله لاره مې نه لرله. خوب هم نه راته. د دې لپاره چې خبرې ورسره وغځوم د سپي په اړه مې ورسره خبرې پیل کړې. ویې ویل چې د مېرمنې له مرګ راهیسې تر اوسه مې یوازې هغه سپی لره او بس. سلامانو واده په پاخه عمر کې کړی و. په ځوانۍ کې یې په تیاتر کې د لوبېدو شوق لاره. په نظام کې د دندې پر مهال په نظامي تیاتر کې لوبېدلی و. خو وروسته یې بیا د ریل په پټلۍ کې دنده موندلې وه او له دې دندې پښیمانه نه و، ځکه چې اوس یې لږ و زیات تقاعدي معاش اخیست. له خپلې مېرمنې سره یې ځان نیکمرغه نه احساساوه، خو یو له بل سره یې د زړونو ستوري لګېدلي وو. مېرمنه یې چې مړه شوه د یوازیتوب احساس یې کاوه. وروسته یې بیا له یوه همکاره سپی وغوښت. سپی هغه مهال خورا کوچنی و. په کوچنیوالي کې یې په چوشک کې خواړه او شیدې ورکولې. دا چې د یوه سپي عمر تر انسان لنډ وي، دواړه یو وخت بوډا شوي وو. سلامانو راته وویل بد عادتونه یې لرل. کله کله به مو له یو بل سره خبرې پورته شوې، خو بیا هم ښه سپی و. ما یې خبره تایید کړه. له دې خبرې سره د سلامانو څېره وخوړېده. زیاته یې کړه تر ناروغۍ مخکې د هغه نه ولیدلی ښکلي ویښتان یې پر تن وو. له هغه وروسته چې سپی پر دې ناروغۍ اخته شوی و، هر سهار به یې په تیلو غوړاوه. خو د هغه په باور ناروغي د بوډاتوب له امله وه او بوډاتوب ناعلاجه ناروغي ده. په همدې وخت کې مې ارګمی ویست. بوډا وویل زه باید لاړ شم. ما ورته د ناستې وویل او زیاته مې کړه د سپي په اړه مو خفه یم. هغه مننه وکړه. ویې ویل ستاسو مور زما له سپي سره زښته زیاته مینه کوله. بوډا زما مور د بېوزلې مور په نامه یاده کړه. د فکر کاوه چې له کوم وخت راهیسې چې مې مور مړه شوې بدمرغه شوی یم. ما هغه ته ځواب ورنه کړ. بیا یې زړه نازړه وویل هغه وخت چې د مور د بوډاګانو کور ته استولې وه، په چمګاونډ کې درپسې بدې خبرې کېدلې، خو زه تا پېژنم او پوهېږم چې له مور سره دې مینه کوله. ما سلامانو ته وویل زه نه پوهېدم چې په دې کار به خلک راپسې سپکې سپورې هم ووایي. زما په باور د بوډاګانو کور ته مې د مور استونه طبیعي چاره وه، ځکه چې د مور د پالنې لپاره مې کافي پیسې نه لرلې. ما خبره وغځوله. هغه وخت مې مور له ما سره هم خبرو ته یوه کلمه نه لرله. له یوازیتوبه ستړې کېده. هغه وویل هو د بوډاګانو په کور کې لږ تر لږه یو دوست اشنا موندل کېدای شي. له دې خبرې سره سلامانو پاڅېد. خوب ورته او زیاته یې کړه په نویو شرایطو کې ژوند راته ډېر ګران دی. له کوم وخته چې مې دی پېژانده دا لومړی ځل و چې په زړه نازړه یې لاس راوښت کړ او ما یې ځیږ لاس لمس کړ. هغه وخندل. تر تګ مخکې یې راته وویل هیله من یم چې نن شپه هېڅ سپی ونه غاپي، ځکه زه پر هر سپي د خپل سپي ګمان کوم. د یکشنبې په ورځ له خوبه په سختۍ راپاڅېدم. په دومره درانه خوب ویده شوی وم چې ماریا مجبوره شوه غږ راباندې وکړي او ومې ښوروي. سهارنۍ مو ونه خوړه، ځکه ځان مو باید وختي د سیند غاړې ته رسولی وای. سر مې نری نری درد کاوه او د سګرټ خوند مې هم په خوله کې تریخ تریخ کېده. ماریا راباندې ټوکې وکړې. ویې ویل لکه ماتم مو چې کړی وي، څېره مو ټوله د ویرجنو په څېر شوې ده. ماریا سپینې جامې اغوستې وې.
ویښتان یې هم ناتړلي پرېښي وو. ما ورته وویل نن ډېره ښکلې ښکارې. هغه له خندا شنه شوه. موږ چې کله له ودانۍ راښکته کېدو د ریمونډ د خونې ور مو وټکاوه. موږ ته یې وویل چې د سترګو په رپ کې به راووځي. موږ په زینو کې ښکته شو. د خونې د دریڅو د نه پرانیستې له امله مې د لمر رڼا سترګې راوبرېښولې. ماریا له ډېرې خوښۍ په ټوپونو وه او ویلې چې هوا خورا خوندوره ده. له لږې شېبې وروسته مې حالت ښه شو او د لوږې احساس مې وکړ. ماریا ته مې وویل چې وږی یم، خو زما پر خبرې یې باک را نه وړ. په لاس کې لوی بکس و. په بکس کې د لمبا جامې او یو ځان پاک ایښی و. ریمونډ د خونې ور وتاړه. هغه اسماني رنګه پتلون او سپین کمیس اغوستی و او له مزرې جوړه خولۍ یې پر سر وه. سپین مړوندونه یې تورو ویښتانو پوښلي وه. د مزرو د خولۍ په لیدو سره ماریا له خندا شنه شوه. هغه په زینو کې ښکته را روان و. شپېلک یې واهه او خوښ برېښېده. ویې ویل سلام ملګریه. زه او ریمونډ تېر ماښام د پولیسو تاڼې ته ورغلو. ما شاهدي ورکړه چې هغې نجلۍ ریمونډ ته دوکه ورکړې وه. قضیه ریمونډ ته په یوه کوچني اخطاریې پای ته ورسېده. پولیسو زما په اظهاراتو پسې سر ونه ګرځاوه. زه د دروازې تر څنګ له ریمونډ سره په دې اړه وغږېدم. موږ وروسته سره سلا شو چې باید په ګاډي کې ولاړ شو. د سیند غاړه هم دومره لرې نه وه، خو په ګاډي کې ژر رسېدای شوی. ریمونډ فکر کاوه چې زموږ په ژر رسېدنې سره به یې ملګری خوشحاله شي. موږ حرکت وکړ. ریمونډ راته په اشاره وویل چې د کوڅې حبل سر ته وګوره. ما یوه ډله عربان ولیدل. عربان د سګرټ پلورونکي دوکان مخې ته ناست وو. هغوی غلي ول. ځیر ځیر او نیغ نیغ یې راکتل. کټ مټ داسې لکه موږ چې کاڼي یا وچې ونې اوسو. ریمونډ راته وویل چې له کیڼې خوا دویم کس یې د ملګري ورور دی. ریمونډ وارخطا شو او زیاته یې کړه چې د ملګري په کیسه یې اوس ښه وخت اوښتی او هیره شوې مسله ده. زموږ په خبرو د ماریا سر خلاص نه شو. ویې پوښتل څه خبره ده؟ ماریا ته مې وویل دا عربان له ریمونډ سره په زړه کې خیرې لري. هغې وغوښتل چې ژر تر ژره باید لاړ شو. ریمونډ رانیغ شو. ویې خندل او زیاته یې کړه باید په بیړه له دې ځایه پښې سپکې کړو. د بس تمځای که څه هم له موږ لرې و، خو بیا هم پلي ور روان شو. ریمونډ راته وویل ګمان کوم اوس مې عربان نه څاري. ما شاته مخ واړاوه. هغوی لا هم پر خپل ځای ناست وو. موږ ټول ګاډي ته ورپورته شوو. ریمونډ ډاډه شو. له ماریا سره یې ټوکې پیل کړې. ما ګمان وکاوه چې ماریا یې خوښیږي، خو ماریا د هغه خبرې تقریبا په نه ځوابولې او کله کله به یې په مسکو شونډه ورته وخندل. د الجزایر په یوې څنډې کې له ګاډي پلي شو. د سیند غاړه د بسونو له تمځای څخه لرې نه وه، خو باید پر یوې کوچنۍ غونډۍ چې له سیند سره وصل وه اوښتې وای. غونډۍ پر ژړو ډبرو سیند او غرنیو ګلانو چې د سیند اوبو اسماني رنګ ورکړی وپوښلې وه. ماریا به خپل بکس د ګلانو پر څنډو تیر کړ او ګلان به پاڼې پاڼې شول. هغې ځان په همدې کار بوخته وه. موږ د سیند تر غاړې له کوچنیو کورونو چې شنې یا سپینې کټارې ترې تاوې تیر شو. ځینې کسان تر ونو لاندې پیالې یا ګیلاس په لاس اوږد غځېدلي وو. ځینې هم د ډبرو ترمنځ پراته وو. له غونډۍ څخه تر راښکته کېدو مخکې مو د هندارې په څېر لوی او آرام سیند تر سترګو شو. بیا مو په سیند کې اوږدې ننوتې وچې ته پام شو چې په خواږه خوب د سیند تر زړه ورغلې وه او ویده برېښېده. په غلې فضا کې د ګاډي غږ مو تر غوږو شو. تر هغې چې ګاډی را رسېده
شاوخوا مو د ماهي نیونې وړه کښتۍ ولیده چې په رڼه سیند کې ورو او آرامه را روانه وه. ماریا یو څو صحرایي زنبق ګلان وشلول. موږ د غونډۍ له سره چې ښکته د سیند پر لور روان وو، یو څو کسان مو د سیند په څنډه کې په لمبا هم ولیدل. د ریمونډ ملګری په یوه وړه لرګینه کوټنۍ کې چې د ساحل پر غاړه آبادوه اوسېده. کوټنۍ پر تیږو جوړه شوې وه او مخې ته یې 2 پیاوړې لرګینې پښې ورکړې وې. دا لرګي په اوبو کې ننوتلي وو او کوټنۍ یې له چپه کېدو څخه ساتله. ریمونډ مونږ خپل ملګري ته ور وپېژندلو. ملګری یې ماسون نومېده. لوړه ونه او غټ اندامونه یې لرل. مېرمنه یې له ونې لنډه او مهربانه ښځه وه. د پاریس د اوسېدونکو په لهجه غږېدله. ماسون راته وویل چې ژر تر ژره باید آرام وکړو. سبا ناري ته یې کبان سره کړي دي او کبان یې هم همدا نن سهار له سنده تازه نیولي. ما یې د کور مبارکي ورکړه. هغه راته وویل چې موږ هره شنبه او یکشنبه په همدې ځای کې تېروو. بیا یې زیاته کړه زه او مېرمن یو بل سره ګزاره کوو. په همدې وخت کې مېرمن له ماریا سره خندل. ښایي زما به لومړی ځل و چې واده ته مې زړه ښه کړی و. ماسون لمبا ته ووت، خو د ماسون مېرمن او ریمونډ نه غوښتل چې ولمبېږي. موږ 3 واړه ښکته لاړو. ماریا بې له ځنډه اوبو ته ځان وغورځاوه. ما او ماسون څه شیبه صبر وکړ. ماسون ورو ورو غږېده او بیا مې د هغه یو عادت ته پام شو. هره خبره به یې د او بیا په کلمې ختموله. که څه هم دې کلمې د جملې معنا نه بشپړوله، خو عادت یې و. د ماریا په اړه یې راته وویل زړه راښکونکې او ښکلې ده. او بیا زما پام په بله شو. لمر ته فکر یوړم. د لمر له تودوخې مې خوند اخیست. تر پښو لاندې شګې مې ورو ورو راګرمېدلې. 1-2 دقیقې مې نور هم صبر وکړ. ونه لمبېدم او آخر مې ماسون ته وویل راځه چې ولامبو. بیا مو اوبو ته ځان واچاوه. هغه په ډېرې آرامۍ اوبو ته ښکته شو او کله چې یې ځمکه له پښو ورکه شوه نو په اوبو کې یې ځان ړنګ کړ. په اوبو کې پړ مخې پرېوت او لمبل یې. زه ترې څنګ ته شوم. ځان مې ماریا ته ورساوه. اوبه ښې وې، سړې لګېدې. په سړو اوبو کې لمبا خوند راکاوه. ما او ماریا څنګ په څنګ لامبل او په اوبو کې مخ په وړاندې تلو. موږ دواړو له دې شیبو سخت خوند اخیست. له لږ ځنډ لمبا وروسته د سیند څنډې ته په شا څملاستو. لمر زما له څېرې وروستی څاڅکی چې خولې او زنې ته مې را روان و په شا وتمبول. ماسون د سیند غاړې ته ورپورته شو. لمر ته یې ځان وغځاوه. له لرې لکه یو نهنګ لوی او پیاوړی ښکارېده. ماریا وغوښتل چې څنګ په څنګ ولامبو. ما ځان په هغې پسې واچاوه. له ملا مې ټینګه ونیوله. هغه د خپلو مټو په زور مخ په وړاندې روانه وه. یوې خوا او بلې خوا ته یې لاسونه خوځول. ما هم په اوبو کې پښې ترپولې او دا کار مې په لمبا کې له هغې سره مرسته کوله. تر ډېر وخت د پښو شړپې مو د غوږونو پردې په اهتزاز راوستې. بالاخره ستړي شو. ماریا مې پر ځای پرېښوده. ما منظم لامبل او ژوره ساه مې اخیسته. د سیند پر غاړه د ماسون تر څنګ پړمخې پرېوتم او مخ مې د ساحل پر شګو کېښود. هغه ته مې وویل نن مو ښه لامبو وکړه. هغه وویل رښتیا چې خوند یې وکړ. له لږ ځنډ وروسته ماریا راغله. ما سر د ساحل له شګو پورته کړ چې ویې ګورم. د مالګینو اوبو له امله د ماریا بدن سرېښناک شوی و. ویښتان یې شاته اړولي وو. څنګ په څنګ اوږده وغځېدو. د هغې د بدن او د لمر تودوخې خوب راوست.
خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.